پرون چې یا بل ورځ چې په سوات کې کومه واقعه راپېښه شوې ده او قاري صاحب را لګېدلی د ماشوم ووالی د هغه مړ شوی دی د دې باره کې شریعت اسلام څه وایي دا قسمه وهل شتي په شریعت کې او دا قسمه سزاګانې ورکول چې ماشوم یا ماشومه مړه شي دا په اسلام کې شتي که نه د دې نه مخکې چې زه جواب ورکړم زه یو خبره به کوم هغه ده اولنۍ خبره الحمدلله موږ د دې دین سره تړون لرو چې هغه حق ته حق وي او باطل ته باطل وي که په یې سر کې ښکر لګېدلی که نه بیا هم غلطه ده او چې خپل پلار او زوی ورور په غلطه یې کړي هغه ته هم په غلطه ده یو په دې خبرو به که یو سړی چې دین ته خپل نسبت کوي او هغه به خپل چروت خراب کوي نو الله دې هغه خوشحاله کړي موږ په دې مکلف نه یو چې د هر چا چروت به برابر وو یو دا خبره یاده کړئ دویمه په دې مسله کې دوه قسمه خلک پوښتنې کوي ما چې څومره تجربه ده دوه قسمه خلک په دې مسلو کې پوښتنه کوي یو هغه مسلمانان چې هغوی ځان پوه کول غواړي آیا دا شتي او که یې نو کم حده پورې دوی اوس په اسلام ځان پوه کوي حلال او حرام معلوموي جایز او ناجایز معلوموي نو دا خو به لازم ته تپوس کوي چې پته ته ولګي دویم قسم خلک هغه الحمدلله پښتنو کې یعنی ډېر ورته موږ نشو ویلی لږ دي اگر که د وخت تېرېدو سره داسې ذهنونه ډېرېږي او هغه د لیبرلز خلک دي هغه خلک چې هغوی د ملحدینو نه متاثره دي د دهریو نه متاثره دي هغه خلک چې هغوی دوی د انګلیش ټکي زده کړي د هغوی بیا د الله نه بیا ګیلې کوي هغه خلک چې 2 روپۍ جیب ته راشي نو بیا د اسلام سره نه لګي یو هغوی تپوس کوي زه اول دوی له جواب ورکوم بیا به د اولنۍ خلکو له جواب ورکوم چې زه د هر مسلې هر طرف ته جواب ورکم او زما د خبرونو څو غلطه فایده وایم اول خو زه دوی ته دا وایم کوم خلک چې په اسلام اعتراض کوي هغوی ته اول دا خبره یاده کړئ یا اولنۍ خبره یاده کوم ځای کې چې انسانان اوسېږي که نه هلته ډېرې قصې راځي هلته ډېرې خبرې راځي هغې کې وال ټکول هم راځي هغې کې یو بل وجنې هم غلاګانې هم کېږي فحاشیانې هم کېږي او ځکه خو الله دا دین را لېږلی دی د دې مسلو د حل کولو لپاره که اوس چېرته معاشره کې یو کار وشي او یو فرد غلطي وکړي موږ به دا غلطي اسلام له زه بیا راځم موږ داسې ویلی شو چې دا ټول کیلی داسې دی زیناګانې فحاشیانې زموږ معاشرې کې شته که نشته ته د یو کیس د لاسه ټول کلی بدنامولی شي دا زیناکار دی یو سړی ته ولې د سود خوري ته داسې ویلی شي چې دا علاقې وله ټول سود خوري نه یو سړی دې ولېدو هغه راولګېدو بلې مړ ټول علاقې وله ظالمان دغه شان هر مکتب فکر زه ګوره صرف یو مکتب فکر هم نه یادوم هغه خبره پراخه دغه هر مکتب فکر والی هغوی یو کار غلط وکړي او خپل نسبت هغه دیني جامع په ځان اچولی او کار غلط وکړي موږ به اسلام بدنامو موږ مسلمانان یو ټول دروغ زموږ معاشرې کې شته که نشته آیا اسلام موږ ته دروغ ویل ښوولي دي زموږ معاشره کې ظلم ښه د اسمان سره خبرې کوي آیا موږ ته اسلام ظلم ښوولی دی زموږ معاشره کې پردي حقونه خوړی کېږي آیا اسلام موږ ته ویلي چې پردی حق خورئ زموږ معاشره کې یو زه پسې کومه خبره تا ته اسلام ښوولی بلکې اسلام خو به تا باندې رد کړی ستا په دې کار یې رد کړی دی چې دا کار ستا غلط دی ته اسلام خو نشي بدنامولی ها وی نه جی جامع د مولاو یا د قاریو زه به د مولا او د قاري خبره پرېږدم ما ورته دلته مسلمانان نه وایي
موږ جامه د اسلام نه راچولې بیا موږ نه کوتاهیانې او غلطیانې کېږي موږ هغه فرد به یادو چې دې سړي دا کار غلط دی ځکه مشهوره خبره ده چې ګیري والا غلا کړې ده که موږ دا جمله داسې بدله کړو چې غل ګیره پرېښودې ده جمله بدلېدی شي هلته چې د یو سړي په زړه کې اسلام ته پرتی که نه دی وړه وړه خبره پسې ګرځي په وړې وړې خبرې پسې دویمه مسله دا قسمه کیسونه دنیوي تعلیمي ادارو کې نه راځي راځي ته ویډیوګانې وکړي په سکولونو کې ماشوم یې راګیر کړی داسې وایي چې سمې وایي مخکې ورځو کې یونیورسټۍ پروفیسر نیوی شوی و چې د 100 جنکو تصویران وسره 4000 د 4000 جنکو 4000 جنکو نمبرې تصویران هغونه ویډیوګانې کړي په دې بلیک میل کوي بیا موږ دا نه وایو چې دا اداره ټوله دي د ظلم دی خو موږ وایو په دې اداره کې داسې خلک شتي چې هغوی به غلطه روان دي او زه تاسو ته پوښ وکړم خصوصا دغه چې اسلام نه خفه دي والعیاذ بالله الله دې د دوی د زړونه ښه خفه کړي چې ټکو کې وچ وي دا څه پروا نه لري چې فلانی خفه دی او الله نه زه تاسو ته پوښ کوم دا یاراني او دوستاني دا په دې کالجونو او سکولونو کې په دې کې نه کېږي دا هلکان او جنکۍ چې که چا دا ووایي چې دا نه کېږي که نه یا خو دی بلکل د دنیا نه نه دی خبر چې تقوی کې پروت دی او یې په زور ځان کم عقل کړی دی دا جنکۍ چې تختولی کېږي او دا لیڼونه چې جوړېږي او دا هلک چې خپل لاس په چاړه باندې وایي نومونه لیکي او مرۍ وایي ځان وجني او ټوپک رالي ځان وجني او خودکشي کوي زما پلانې خوښه پلانې د اکثرت مسلې دې ځینې شو بیا موږ دا وایو چې نه ته یو پوره اداره نشي بدلولی دا به چند افراد دا به د هغوی غلطي دا به بعض استادان دا به د هغوی غلطي ولې چې کله د یو ګیري والا نه غلطي وشي موږ اسلام بدلوو ولې د یو عالم نه چې کله غلطي وشي موږ اسلام بدلوو ولې د یو قاري نه چې کله غلطي وشي موږ اسلام بدلوو اسلام په دې کې څه بلکې دا سړی په غلطه دی او دا کاري د اسلام خلاف کړی موږ داسې نه ویلی شو خو دلته موږ پسې ګوره یو څو زوره لګېدلي یو د شیطان زور شیطان خو غواړي چې زموږ دا زړه د دین نه وټکي او تور شي بل په موږ پسې داسې لیبرلز خلکو زوري راته بار بار وایي ګوره که نه تا چې یې ګیرو والا ګوره دا خبرې په مخه تاویږي راتاویږي زموږ ذهن کې بل طرف ته شیطان لګي بل طرف ته هغه انسان هغه جذبات نه کله بې کنټروله لکه اوس که ماته کې ما چې پخپله دې ماشوم دا ویډیو ولیده ما چې یاره څه وکړم اوس چې سړي سره علم نه وي شیطان د باندې لګیا دی او بیا دا خلک چې اسلام نه خفه دي هغوی په تا زور راوستي او ورسره ستا جذبات هم داسې شي او څوک د ښودنې نه د خبرې د وضاحت نه لازم انسان د خولې نه هغه څه وځي چې هغه د شریعت خلاف په دې مسله خو پوه شوي او زما دا پیغام د دغه خلکو دپاره دی چې داسې قسمه خبرو د لاسه اسلام پسې خبرې کوي او پوه شه چې دا سړی د اول نه په زړه کې پرته وه خو څه یې لټول لکه ګوره اکثر د خپلوانو په دې منځ کې دا کیسې راځي یو کس ته زما سره نه لګي خو ما کې څه پیدا نه کړو چې دی په سره ونیسم نو دی به اوس 30 ګنټې ما ته په څوکۍ که معمولي زما خو وښویده که نو دی به ما ته خبره کوي ته بله ورځ اصل کې د ما څه د مخکې نه په زړه کې پرته خو څه یې په لاس نه د دې خلکو اسلام ته په زړه کې پرته د مخکې خو څه په لاس نه ورځي چې څه معمولي غوغا جوړه کړي اوس راځو د دغه جاهل انسان دې کار ده او موږ ګوره الحمدلله حق ته حق وایو باطل ته باطل وایو زه داسې وایم راځو د دې جاهل انسان دې کار ده ماشوم داسې وهل
او د ماشوم وهل روا دي کنه دا مسله کمانه لګه تفصیلی شي خیر دی لګه چې ډیره اهمه ده ډیره اهمه ده یو کیس نشو په مخه دا کیسونه دي په مخه دا کیسونه دي زمونږ د بچو د سبقونو نه زړه توري د بېدینو خلکو اعتراضات ډیریږي او ماحول خرابیږي او داسې ظالمان هغوی ښه ډاډه کېږي لازم دې خبرې وضاحت پوره پکار اول دا خبره یاده کړي ادب کې چاته ته ادب کې التأدیب ورته په عربۍ کې وایي ادب چې ته چاته ښیې که نه او الله تعالی مشرتیا درکړي په هغه نو کله نا کله ادب په ښوو کې د گزار ورکولو اجازت شته دا په شریعت کې شته دا عقل هم وایي او دا غیر مسلم هم مني دا غیر مسلم هم مني ها لکه یو سړی دی په خپله ښځه مشر دی ښځې ته ادب وښو نه مني یوه مرحله پکې دا دی چې ګزار مې مور کې په وکولو لپاره رسول وسلم حدیث کې څه وایي چې ستاسو بچي د 7 کالو شي لمانځه ورته وایي چې له 10 کالو شي ویې وایي دین اجازت معلومي داسې نور نصوص دي چې دا خبره ښکاري چې او ته چې کله چاته ادب ښیې او ستا پې مشرتیایي نو په بعضو وختونو کې ټکې ورسره یاد کړې په بعضو وختونو کې ګزار نیم ورکولی شي بعضو وختونو او موږ د خپلو بچو له ګزار نه ورکوو ورکوو ګزار زه صرف د دغه کاري خبره نه کوم دا کوم ظلم چې ده کړی دی که نه داسې ډېر ظلمونه مور پلار د خپلو بچو سره هم کوي دومره یې وظلم هغه هم ناروا ده هغې له هم راځو بچی وهل د ادب دپاره کله نا کله د بعضو شروطو په رڼا کې جایز دي متاسو د شریعت کې هم دي د عقل هم مني صحیح عقل او دا د غیر مسلم هم مني بلکې تاریخ چې راوالی نو مسلمانانو چې کوم مشران تیر شوي دي خلفا تیر شوي دي بچیان تیر شوي دي خپلو بچو ته چې هغوی چا چې به د هغوی بچو ته سبق و هغه ته به ووایي چې تا ته اجازت شتي چې ته د ادب په دوران کې که وهل مفیدو نو تا ته حسب ضرورت او حکمت گنجایش شتي دا به استادانو ته دا خبره کوم ها نو آیا به څه کې کوم ها داسې اوبه خو نه دی راوړی یاره ما په خپله سبقونه خصوصا چې ما قرآن یادو هغه ما د قاریانو صاحبانو سره خفه کېږي دی نه او زه زما نیوکه په هغه چا کې دا غلطي ده نو روغ سړی به نه خفه کېږي لکه اوس موږ یو مجلس کې نه سعودي سي وایي چې غلا کول نه دي پکار ایو ګرم شو تا خلک یاد کو ته غلي وینه زه غل خو نه نو ولې خفه شوي کله چې موږ د چا غلطي بیانو موږ هغه سړی یادو چې چا کې دا کار او زه الحمدلله بخپله ما ته قرآن یاد دی زه قاري یم ما سره ټک خطا علم شتي او چې ما کې دا غلطي زه دا رد اول په ځان ما هم داسې استادانو سره وخت تېر کړی دی کوم چې زموږ د پښتنو دي یا د پنجابیانو کې د عربو خبره نه کوم عربو مسله جدا هغوی به یې مسله ښه پوه دا قصې ما لیدلي دي مخامخ دا وهل ټکول دا عام رواج دی دا به کېږي او داسې وهل ټکول نه چې څه وکړو دشتي په بعضو خلکو کې دا کار او بس ما ته ورته وکړي چې دا یو دغه ته جوړ شوی آیا داسې ویل زه چې خپل بچی بوځم استاذ ته حواله کړم ما خو د زړه ټوټه هغه ته ځای ما د خپل ژوند میوه هغه ته حواله کړه قاري صاحب استاد صاحب که د سکول دی که د مدرسې دی که د یونیورسټۍ دی که دیني او دنیوي دا خبرې ور ټولو دپاره ما هغه ته یو امانت حواله کړه دا والي جي
ما چې کله دا دته حواله کو نو دا داسې دی لکه د زوی که زنانه ده نو دا ماشومه داسې شوه لکه د دې لور دا امانت دی او چې کله ته د تعلیم او د استاذي په منصب کښېنې که نه لکه اوس زه په دې کرسۍ دلته کښېنم په دې منبر که دې جومات کې سپین ږیري هم ناستي که نه نو هغوی سره به زه داسې شفقت کوم لکه څنګه چې د خپلو بچو سره دا منصب خبره ریزي خبره کوم اوس که زما بچې زما نه تپوس کوي چې دا مسله څنګه ده نو زه به ورته څومره په طریقه لګیم بیا که ما ته زه پوه نه شم ته بیا ووایه زه به بیا هغه سره لګیم هغه به بیا ما ته وایي زه به بیا دغه شان چې څوک ما سره دې مجالسو کې کښېني او ما نه تپوس کوي زه یې دغه شان پوه کوم چې زه خپل بچی او که ما داسې ونه کړو زه به خیانت کوم ما نه چې یو کس بچی راوستو مې چې دته سبق خایه او زه په دې منصب ناستې استاذ د پلار مثال روحاني پلار دا ستا بچي وي روحاني زه نه تپوس پکار د دې ظالمانو نه چې دا کوم کار چې دا دې ماشوم سره وکړو دا ته خپل سره کې دی وایي نه بیا خو منافق بیا خو خیانتګري بیا خو نه پوهېږي علم در سره نشته ته دومره وهل شتي وایي پر یو څو خبرې دي یاد یې ساتئ اولنۍ خبره الله اکبر نیت بسی نیت بدای چې زه دا ماشوم وهم د ادب خو دپاره یو سړی به ما ته وایي چې مړه تا پکې نیت خبر دی چې نیت ته څه ضرورت په زړه کې څه دي دی داسې اهم دي ګوره دو استادان دي او بار بار ویلو ته ضرورت نشته که هغه دیني دی او دنیوي دو استادان دي او دواړه لګیا دي شاګردان وهي د یو په زړه کې دا ده چې زه وهم چې ادب ورته زده کړم دا بلې وهي خپل زړه یې ښیي فرق به وي د دوی په دیوالو کې که لازم به فرق ځکه علما دا خبره کوي او دا هر څه خبرې په اسلام کې شتي خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی د اسلام نه خبر نه دي ځکه علماو دا خبره لیکلې ده چې کله استاذ ډېر غوسئ نو ماشوم له شاګرد له به ګزار نه ورکوي ولې د غوسه کې د انسان په زړه کې د انتقام بدله اخیستو هغه جذبه راشي لکه یو استاذ دی شاګرد ته وایي داسې وکړه هغه ونه کړه یا مو ته مخامخ وي بیا ده به د وینې کو او د بلډ پریشر های شو طریقه دا ده دې ټیم کې غلی شه ولې غلی شه ځکه چې ته اوس دلته بدل اخلي په بله موقع چې کله ستا طبیعت برابر و نو دی پوه کړه چې دی خو راشي زوی تا چې ابروز ما ته دا خبرې وکړه اوس که دې ځای کې ګزار نیم فایدهمنو شرط دی فایدهمنو اب یې کیدی شي خو هغه وخت کې چې ستا غوسه او ستا غوږونه سره او ستا مخ سور شین کېدو او بلډ پریشر دې اوچتېدو کښته کېدو دې ټیم کې غلی شه او بیا چې کمزوری او مخامخ هغه ته د چا بلډ پریشر نه هایي او تا ته ناست اولنۍ مسله دا شوه چې د استاذ په زړه کې به دی چې زه ولې وایم زه ورته ادب ښیم لکه څنګه چې پلار کور کې لګیا دی بچی وهي بدل خو ترې نه اخلي که ولې وایي ادب ورته ښیي اولنۍ خبره دا ده دا گزار بم شفقت دا بم مهرباني لکه اوس زه خپل بچی وینم په غلطه روان او ما وو دا مهرباني ده په دې بچي دا شفقت دی چې دې د دې کږې لارې نه وو او ما ته اوس د فایدې ذکر کړی وه تفسیر په دوره کې سورة الرحمن شروع کېږي څنګه الرحمن علم القرآن رحمان ذات قرآن یې ښوولی دی ګوره علما دلته یو فایدې ذکر کړي او حکمت وی الله الرحمن صفت ذکر کړو بیا وی قرآن یې ښوولی دی نو د الله مهرباني دی چې موږ ته قرآن ښوولی دی وی د دې نه فایدې دا راووتې چې استاذ به په شاګرد مهربان دی دی به مهربان دی به دوی سره نرمي کوي دی به دوی سره ښایسته اخلاق ساتي
یو مسله دا شو چې د په زړه کې به صحیح چې زه دته ادب خیم. بله مسله هغه دا ده چې دا کوم ګزار چې دی ورکوي که نه په دې کې به سوچ کوي چې دا ګزار فایدهمند دی او که دا نقصان دی. څنګه یو نیم ماشوم او شاګرد چې وهي ښه خراب دی نو طریقه څه شوه؟ مې ووه موږ سره نورې طریقې نشته. زه یو ځای کې استاد وم ډېره مخکینۍ خبره ده دلته نو هغه ادارې والا یو میټینګ راوغوښتو د استادانو ټول عربو هغې کې موږ کېناستو کوم چې مشر و هغه خبرې شروع کړه دومره خوږې خبرې هغه وی وهل دا بالکل غاړې ته کېده د وهلو نه مخکې موږ سره 100 طریقې شتي د ماشوم د پوه کولو او یوازې ماشوم ولې یرې کوم خیال هم کړي زموږ معاشره کې سیم یرول دي ولې بله طریقه نشته چې ته یې ځان ته راکاږي کېدی شي ته له تحفه ورکړي ته یې د وړو په مخ کې صفت وکړي چې پلانې دا ډېر تکړه هلک دی مقصد دې دی چې د توجه دې سبق ته شي. دغه شان د ده پلار سره رابطه وکړي چې دا ماشوم په طریقه پوه کړي. دغه شان د ده مشر سره بل سره دغه شان د سره خصوصي نشست ځان له والي کښېني ورسره چې زویه ګوره ته څومره ښه سړی ته څومره ښکلی سړی څومره قدرمنې پلار ته دې وګوره نیکه ته دې وګوره یا د سبق داسې مه کوه بیا بله طریقه بیا بله طریقه بیا بل اوزه او اخیره نه موږ سره اختیار هغه څه دی هغه د ګزار دی ولې وایي موږ ګزار په اول سر کې دا خبره غلطه ده کمزوري څومره قیمتي خبره ځکه چې زمونږ افسوس دا دی چې زمونږ د ملک به کومه جاړو داسې څه تعلیمي ادارو څه سرپرستي نشته چې باقي څوک نظر ساتي شتي څوک نو چې څه دې وکړو و دې ملک کې وګوره ماشاءالله د دوی په هر یو اداره تعلیمي اداره باندې نظر دی کې څه کېږي څه نه کېږي زمونږ خو کور نه مرور شو که نه یا ځان له سکول کولاوي یا مدرسې کولاوي لکه ولې اوس مور پلار سره خبرې اړولې یو دې دویمه کوڅه کې دغه ځای کې ځان له سکول کولاو کړی یا یې ځان له مدرسه کولاو کړې ده نه څوک تپوس والا شتې نه به خلک ورباندې دا قسمه درسونه دا قسمه خبرې چې دې استادانو ته وایي چې دوی سره کښېني سړی چې دا چې را روان دي دا ستاسو دشمنان نه دي او ته چې دا مقام که تعالی الله بالفرض درکړی دی نو دا د دې د لاسه به چې ته به د خلکو سره مهرباني کوې خلکو ته به په خلکو بس نه سي خپل بچي دپاره یو فلسفه د بل د بچي دپاره بله فلسفه دا کم مذهب دی کم دین دی خپل بچي دپاره یو سره بل دپاره بل دومره ماشوم وها چې هغه مړ شي موږ خو چې خپل بچي له ګزار ورکوو نو ما ول سوچ وکړو چې کوم ځای ولوو څنګه یې د بل هغې له خو چې لاس سړی وروړي نو 1 لاک پیرې سوچ چا سهار خپل کړی دی زما خواله رالیږلی چې راوتو مور خپل پلار یې غریب دی یو ځای کې بل ځای کې یو 100 روپۍ راجمع کړي تاله راوړي چې زما د بچي نه لوی سړی چې ته دې سرمن وباسې دا انصاف دی دی وایي زه قرآن خو رحمت دی او څوک چې قرآن ښایي په هغې کې د رحمت نه وي منلو خبره دا قرآن الله را لېږلی رحمت دی د دې د وضاحت دپاره یې څوک را لېږلی رسول الله وسلم او هغه ته الله څه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین باندې چې به ولاړې نو چا ځای ونه کړي جومات څنګه یې پوه کړو حالانکې مشر سړی و ته یو ماشوم بغیر د وال نه نشي پوه کولی ته یو ماشوم ځان ته نشي رانږدې کولی معاویه بن الحکم رضی الله عنه په منځ کې خطا شو څنګه رسول الله وسلم پوه کړو هغه ځوان راغلی وایي زما زنا ته زړه کېږي رسول الله وسلم څنګه پوه کړو او داسې پسې بیا زه څومره قیسې دي څه لازم به پوه کوې په چوکاو
او کمی چوکې ورته نیولي دي او کوړې او هلکه ته به وایې چې حدود د شریعت نافظېږي او زناکار هغه سزا ده او 100 کوړي دي او هغه شراب چې اوس کې 80 کوړي دي دا کومه سزا ته ورکوې دا څه روان دی 5 ګنټې والی ما چې څومره ویډیو ولیده چې یو استاد به ستړی شو هغه ولاړ بل به راغی بل به ستړی شو بل به راغی والله که حکومت داسې سزا ورکوي مجرم له څه ویلي چې مړی کوي اولنی خبر هغه موږ دا وکړه چې ستا دا وهل به هم صحیح دا به شفقتي او دې ته به وګوري چې دې وهلو کې فایده شتي او که نشتي